د بین الافغاني مذاکراتو پیل. له اوږد ځنډ وروسته نن شنبه د روان 2020 کال د سپتمبر میاشتې په 12مه نیټه د قطر پلازمینه دوحه کې په رسمي توګه بین الافغاني خبرې پیل شوې. غونډې ته د کوربه هیواد د قطر د بهرنیو چارو وزیر محمد بن عبدالرحمن الثاني په خپله پرانیستونکې وینا کې وویل هیله لرو چې ښکېل اړخونه به له دې فرصت څخه ښه ګټه واخلي تر څو په افغانستان کې روانه جګړه پای ته ورسیږي. د طالبانو سیاسي مرستال او د قطر دفتر مشر ملا عبدالغني برادر په خپله وینا کې وویل د بین الافغاني مذاکراتو ټیمونه دې په پوره حوصله مندۍ سره خپل بحثونه د اسلام د مقدس دین د ارزښتونو او د هیواد د علیا مصالحو په رڼا کې مخ ته یوسي. د افغانستان اسلامي امارت خپل ځورېدلي او مجاهد ملت ته ډاډ ورکوي چې د مذاکراتو په جریان کې به کوشش کوي تر څو خپل مسلمان او مجاهد ملت ته د سولې، آرامۍ او سوکاله ژوند لپاره زمینه برابره کړي. غونډې ته د افغان سیاسي جهتونو په استازولۍ د کابل ادارې د مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله په خپله وینا کې وویل چې بین الافغاني مذاکراتو ته په هیواد کې د 40 کلنې جګړې او د وینې تویېدو د مخنیوي او سولې ته د رسېدو لپاره له پاک نیت سره راغلی دی. هغه وویل باور لري چې د دوه ورونو په څیر خپل ستونزې د خبرو له لارې حل کړو، یو بل ته لاسونه ورکړو او افغانستان روانو ستونزو وژغورو. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو غونډې ته په خپله وینا کې وویل د نظام د انتخاب د ډول ټاکل د افغانانو کار دی. موږ د دیموکرات نظام پلویان یو خو خپله پرېکړه او خوښه پر هیڅ چا نشو تحمیلولی. د اندونیزیا د بهرنیو چارو وزیر میرمن رتنو مرسودي غونډې ته په خپلې وینا کې وویل دې خبرو کې باید ټولې خواوې دخیلې وي. یو قدم پورته شوی او باید نور قدمونه هم واخیستل شي تر څو افغانستان کې سوله قایمه او پرمختللی هیواد شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوشوغلو په خپله وینا کې وویل دا یو تاریخي فرصت دی او افغانان دې ترې ګټه واخلي. باید اوربند ته لومړیتوب ورکړل شي ځکه جګړه او مذاکرات په یو وخت کې نشي کېدلی. افغانستان نړیوالې ټولنې ته اړتیا لري او ترکیه د افغانستان سره په نړیواله او سیمه ییزه برخه کې د مرستو کولو هوډ لري. باید وویل شي چې په دغه غونډه کې د چین، روسیې، پاکستان، هندوستان، هسپانیا، فنلنډ، ناروې او ځینو نورو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو او استازو ګډون کړی او یا یې هم د ویډیو کنفرانس له لارې غونډه کې برخه درلوده.